خپله پشتیدنه له خودخواهي نه یا په خپل ځان کې له غرقېدو نه لږ راووځي، ټولنې ته یا نورو ته پام وکړي او د مسایلو د حل لپاره افهام و تفهیم ډېر مهم ده او افهام و تفهیم د تعاون لپاره یو بنیاد جوړوي. نو تعاون لپاره بیا بسم الله الرحمن الرحیم. درلودل محترم افغانانو ورونو خویندو، محترم لودین صاحب، تاسو ټول دغه ۲ پروګرام ته د سولې د ذهنیت جوړولو په سلسله کې ښه راغلاست وایم او السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. تاسو ته بیا سلامونه او له دې لارې ټولو وطنوالو ته په خوشحاله شیبو کې خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله ده چې ښه وخت ولري او دغه ۲ پروګرام چې تاسو نه یادونه وکړه له موږ سره په ګډه توګه وړاندې بوځي او له موږ سره برخه واخلي. ډېره مننه. هموطنان عزیز، افغانای محترم، خواهرای برادرم، شما را به در سلسله ذهنیت سازی صلح به این برنامه 92مین خوش آمدید میگم. خدا کنه در هر کنج دنیا که هستین زندگی خوش و پر سعادت داشته باشین و از چند لحظه که همراه ما هستین از این پروگرام لذت ببرین و این را در صفحات اجتماعی خود شریک بسازین. مثل که ما در پروگرام اشتهاری دیروز و همچنین در مقدمه هفته گذشته گفته بودیم، ما این پروگرام ها را درباره 3 موضوع ترتیب میتیم و این موضوعات مورد مطالعه قرار میتیم و این را برای شما تقدیم میکنیم. برنامه امروزی ما سر موضوع مسئولیت متمرکز می باشه. درانه صاحب مخکې له دې چې د مسؤلیت په موضوع باندې خبرې پیل کړو، ښه به دا وي چې موږ او تاسو دا ستاسو شاته منظره او د ما هم یو څه د پسرلي علامې دي په افغانستان کې او همدارنګه په د موږ او تاسو په دې منطقه کې هم د پسرلي علامې را پیل شوي دي. نو ښه خبره خو دا ده چې د کال په شروع کې چې پسرلی ده او د طبیعت ښکلا هم خپل مخ انسانانو ته ښکاره کوي. نو په دې لحاظ باندې غواړو چې ښه وخت ولري او له دغه فرصتونو نه په ښه توګه او په مسؤلانه توګه ګټه پورته شي. نو ډېره مننه چې دغه مهمه موضوع چې تاسو نه یادونه وکړه چې د مسؤلیت خبره ده او د هویت په مسایلو خبرې کیږي، په ارزښتونو خبرې کیږي. دا ټول یو بل سره تړلي دي او نن به موږ او تاسو د مسؤلیتونو په اړه خبرې کوو او دا په دې حساب ډېره مهمه ده چې موږ په مکتبونو کې په دې عنوان یا په دې مضمون څه شی نه لرل، در حال چې ډېره مهمه موضوع ده. رښتیا هم نو د دې لپاره چې موږ دغه سلسله د ذهنیت جوړولو لپاره موږ یو یوټیوب کې یو کانال جوړ کړی ده په نوم د افغانستان پیس چینل، د افغانستان د سولې کانال، او په هغې کې موږ دغه پروګرامونه ټول اچوو او د دوستانو لپاره تر همیشه چې یوټیوب موجود وي دا به موجود وي، هلې ته دوی کولی شي د هغه نه استفاده واخلي، ګټه ترې واخلي او په خپل ژوند کې استعمال کړي. نو دغه یو نوي پروګرامونه چې موږ تر اوسه پورې وړاندې کړي دي په یوټیوب کې موجود دي. موږ به د یوټیوب لینک دلته د دوستانو سره شریک کړو او دوی کولی شي چې یوټیوب ته لاړ شي، هغه پخواني پروګرامونه مو ګوري او په عین وخت کې موږ غواړو چې دغه د موږ نوي پروګرامونه د یوه پروګرامونو سره په دغه سلاید باندې چې لودین صاحب زه د دوستانو سره اوس شریکوم، په دغه سلاید به انشاءالله د دوی سره دغه پروګرام یو ځای شریک کړو چې هغه سلسله درسته برابره شي چې په څه رقم سره دغه پروګرام ټول یو پروګرام ده او په مختلفو موضوعاتو د دې لپاره تقسیم کړی چې دوی وکولی شي هره موضوع حلاجي کړي او بیا یو د بل سره په څه رقم سره وصل کړي.
دا به ډېره ښه شي چې دغه د موږ او تاسو بنیادي اساسي سلاید ده چې همیشه مو د دوستانو سره شریک کړی او په همدې باندې پیل کوو. نو په دې لحاظ باندې ما له ځینو دوستانو سره دغه موضوع شریکه کړه دغه څو لحظو کې. خدای وکړي چې هغوی هم وخت ولري او له موږ سره په دې سفر کې وړاندې تګ وکړي. دغه سلاید په هره ساحه کې د مسؤلیت یو موضوع پکې شاملېدی شي، یعنې خپله مسؤلیت هم هغه ساحه کې چې ټولنه یا افراد د محتاجۍ په ساحه کې د مسؤلیت بڼې څه رقم دي، که د خودکفایي په ساحه کې، که د فلاح و سلام په ساحه کې. زه به یو ساده مثال ووایم چې اکثره د موږ په دې وطن کې ډېر لوی وقایع تاریخي لحاظ باندې تېر شول، خو هېچا هم مسؤلیت وانخیست. په خاصه توګه د ورانیو او د بعضو بې انصافیو د ظلمونو مسؤلیت تر اوسه پورې چا نه ده اخیستی. نو زه داسې وایم چې یعنې په شخصي او ټولنیز ژوند کې د مسؤلیتونو پوهېدل او په هغو باندې عمل کول د یوې سوکاله ټولنې یو بنسټ جوړوي. که چیرې څوک یا افراد یا ټولنې یا مثلا نظامونه د خپلو مسؤلیتونو نه غاړه وغړوي او یا انکار وکړي، نو هغه ټولنې یا افراد په ښه توګه وړاندې تګ نشي کولی. یعنې د پرمختګ اساسي بنیاد د مسؤلیتونو قبلول دي. یعنې انسان یو بېطبعه یو مدني موجود ده، د ځان په اړه مسؤلیتونه لري، د ټولنې په اړه باندې مسؤلیتونه لري، د ښو کارونو او د ناوړه کارونو په اړه باندې دی باید خپل مسؤلیتونه حس کړي. له دې کبله مسؤلیت یو مهمه موضوع ده. رښتیا هم که دغه سلاید ته د بل نقطه نظر نه وګورو، موږ په تېرو پروګرامونو کې په دې باندې خبرې کړې وې چې یوه ټولنه لکه یو تعمیر دسه ده او د ټولنې غړي لکه هغه د تعمیر خښتې او تیږې او د تعمیر د جوړولو مواد دغسې دي. په هغه اساس که ورته وګورو د ټولنې وده د دې لپاره چې یعنې که ښه پوخ تعمیر ترې جوړ شي، هر غړی د ټولنې یعنې هره خښته باید پخه خښته وي. نو دغه سلاید ته په دې رقم سره ګورو چې دغه ټولنه کې د انسان فردي وده څه رقم سره د خامې خښتې نه تر پخې خښتې پورې ورسېږي. دې ته ورته ګورو او هغه اول کار چې دغه خښته باندې کېږي د ژبې استعمال ده، د ژبې اصلاح ده. او په ژبه کې مسؤلیت ډېر مهم رول لري. نو که بل سلاید ته مراجعه وکړو، موږ د ژبې په باره کې هم یو ډېر پروګرامونه جوړ کړي وو چې په هغه کې یو سلاید دغه سلاید ده چې موږ دغه سور خط په منځ کې چې دوستان ویني، دا ژبه په دوو حصو تقسیم کوي. ښي طرف ته د بریا او د عالي ژبې اصطلاحات دي، چپ طرف ته د قرباني او د فقر د ژبې اصطلاحات دي، د محتاجي د ژبې اصطلاحات دي. که دغه ته وګورو، مثلا د قرباني په ژبه کې خلک همیشه شکایت کوي، د ځان مسؤلیت نه اخلي، غفلت د قرباني د قلت ده، د هر شي نه انکار ده، تغافل ده، انتقاد کوي په نورو خلکو باندې، ځان خلاصوي له موضوع نه، ناتواني ده، دماغ په هیڅ شي له وسه نه کېږي. اما د عالي او د بریا ژبې اولین عمل مسؤلیت اخیستل دي، ابتکار ده، فعالیت ده، تعلیم او تربیه ده، سلامتی، کیفیت، تعقل، جرأت، کمال، ظفر، عمل د ځان محاسبه او دغسې نور شیان دي. دغسې اصطلاحات په هغه ژبه کې استعمالیږي. نورانی صاحب، یو خبره ما ته مخکې سلاید کې را په یاد شوه چې تاسو ویلې چې یو تعمیر ته له خامې خښتې نه تر څو چې هغه چوکاټ ته داخلیږي بالاخره پخیږي، نو دا یو تعداد مسؤلیتونه یا پوهنه یا په هغه باندې کار پکار ده چې افراد پاخه شي. بله خبره دا ده چې هغه بنا یا هغه مهندس نقشه جوړوي یا په اصطلاح کار کیږي،
که هغه خښتې په مسؤلانه توګه باندې جای په جای سي په ښه توګه باندې نو هغه تعمیر به بالاخره په ښه شکل باندې په هغه خپل خصوصیاتو باندې جوړ سي او د ګټې اخیستنې دپاره به مناسب شي که چیرې معمار یا بنا هغه خښتې په ښه توګه باندې په جای نه کي هغه خښتې اول اگر نهت معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج نو دا هم ډیره مهمه خبره ده چې مسؤلانه عمل جای په جای سي راځو دلته دغه سلاید کې زما ذهن داسې یو شي ته ورسېد چې دغه ټولنه کې زه به د یوې ټولنې د انکشافي حدودو هغه حالت ښیي چې ټولنه په کوم وضعیت کې ده محتاجي ساحه کې ده که د خودکفایي په ساحه کې ده که چیرې د فلاح و سلام په ساحه کې ده نو د ژبې دپاره کار باید وشي چې موږ څنګه ژبه استعمالوو موږ غواړو چې ټولنه پرمختګ وکړي نو کوم رقم ژبه باید ولرو نو که چیرې موږ تاسو له په دې سلاید کې له کیڼې خوا نه یا له چپه خوا نه ښۍ خوا ته حرکت وکړو دلته موږ ځینې شیان ګورو چې که چیرې موږ تاسو په خپلو مجلسونو کې په خپلو بنډارونو کې په خپلو ګردي میزونو کې یا ګرمو خبرو کې وګورو اکثرا څه رقم خبرې استعمالیږي که د انتقاد ملامتۍ یا په اصطلاح ناشکرۍ د ځان د خلاصولو د بل د ملامتولو ژبه هلته استعمالېده نو دا یو نوی انډیکیټر یا شاخص ته د یوې ټولنې د ژبې که مثلا هلته شرم و غفلت و ځان تېرایستلو یا انکار و یا ځان له مسئولیتونو نه به اصطلاح شانه خالی کردن یا بانه تراشی و معذرت و انکار نو دا هم معنا د دې لري چې دا ټولنه یا دا د ټولنې وضعیت په ښه وضعیت کې نه ده که چیرې همت و اصطلاح غیرت و شجاعت په هغه اصلي شکل باندې چې د ځان محاسبه په خپل عمل باندې یا په کوم کار چې مسؤلیت باندې اقرار کول د مسؤلیتونه منل او د بهتري په لور باندې حرکت کول یو د بل سره په جرأت باندې خبرې کول په مسایلو باندې بحث کول تعلیم و تربیه ابتکار او د کمال په لوري باندې د حرکت لپاره یو نقشه ترسیمول دا د بیل رقم ټولنې خصوصیت ده اوس که چیرې موږ خپله ټولنې ته وګورو چې موږ په د خپلو خبرو کې کوم رقم اصطلاحات استعمالوو یا مثلا نه تنها موږ بلکې ډېر خلک دي چې نن سبا د ملامتۍ اوس ډېر لوی ظاهرا په د متمدنې نړۍ لوی غټ شخصیتونه دي چې ملامتي باري په یو په بل باندې د جګړو لپاره لاره برابروي او د ظلم او د تیرۍ او د ورانۍ لپاره اسباب را یو ځای کوي یعنی دا یو ډېر عام انظور ده چې موږ او تاسو ټولنې پې کولی شو چې خپل ځان معلوم کړي یعنی یا ټولنې پې معلومې شي رښتیا او دې ته متوجه شي دوستان چې دلته خبرو ته د موږ پروګرام ته غوږ نیولی دوی کولی شي په دغه خپلو بانډارو کې په خپلو حجرو کې په مجلسو کې چې یو نفر غږیږي 2 دقیقې یو نفر وغږیږي دوی کولی شي د دغه فورمول نه یې وباسي چې دغه نفر څومره وده یې کړې ده د وده کړې د خودکفایي ساحې ته د وده کړې د فلاح او سلام ته که لا تر اوسه د محتاجي په ساحه کې ده د قرباني په ژبه غږیږي او که د فلاح او سلام په ژبه غږیږي او که د خودکفایي په ژبه غږیږي دغه یو ښه شاخص ده د خلکو لپاره حتی په افغانستان کې یا په نړۍ کې دغه د دنیا زعیمان چې تلویزیونو په اخبارو کې همیشه خبرې کوي دغه سلاید نه چې سړی وباسي فلټر یې کړي پیږي چې دا نفر په کومه ژبه غږیږي او نو دا ډېر ښه شاخص او انډیکیټر ده یو بله خبره که په یو مجلس کې ملامتي وي انتقاد یا د ځان خلاصون او په نورو باندې ملامتي بارول کېږي په هغه مجلس کې اکثرا
د شخړو یا د مقاومت یا د یو له بل سره د مخالفت اسباب رامنځته کیږي. نو که چیرې څوک په دې مسایلو باندې فکر یې ورته کولی شي چې ابتکار وکړي. مثلا یو څوک غواړي چې دغه مجلس په یو مثبته روحیه باندې واړوي، یو مثبت انرژي هلته رامنځته شي، نو کیدای شي چې دغه د ښۍ خوا ابتکار یو تعلیمي فعالیت یو ښه کیفیت یا یو مثبت برخه ښکاره کړي تر څو دغه مجلس د ملامتۍ نه د ابتکار خواته واړول شي. یعنې د هغه انرژي چې د مخالفت لپاره پکارېږي هغه په د همکارۍ لپاره په کار واچول شي. نو دغه سلاید رښتیا چې ډېر کومک کوي یا مرسته کوي چې موږ څنګه کولی چې له یوې ساحې نه بلې ساحې ته انتقال وکړو. خپله ژبه څنګه چې یو متل ده چې ژبه هم کلا ده هم بلا، له بلا حالت نه د کلا حالت ته انتقال وګرځوي. رښتیا هم دوستانو ته چې دلته یو موږ ته غوږ نیولی، خواهش ترې کوو چې لږ زره په خپله دویم مسؤلیت واخلي او موږ کوشي پرې نه ږدي دغه پروګرام چې خپل نظریات دلته د موږ سره شریک کړي دغه مهمه موضوع باندې. موږ تشویق کړي او خپل نظریات وړاندې کړي چې نور دوستان وطنوالم تشویق شي او دغه موضوع تنها د دوه نفرو د خبرو پاتې نه شي، اما په افغانستان کې په ښارو کې، په کلیو کې، په ولسوالیو کې د خلکو د بانډارو، د حجرو، د جوماتو د دغو په ساحه کې د بحث مرکز وګرځي، بحث پرې وشي. اوس درانه چې ما ته د شکل کې تصویر کې تاسو هم ګورئ دغه د ښۍ خوا پاس درې خبرې که چیرې هر څوک ځان سره مل کړي: د مسؤلیت اخیستل، ابتکار او فعالیت. دغه درې، او یا که چیرې تعلیم و تربیه هم ورسره یو ځای شي نو د کمال په لوري باندې حرکت رامنځته کېدی شي. یعنې دغه عناصر خپل ژوند کې هر څوک کوشش وکړي، او برعکس که چیرې په دغه خوا کې پاتې شي ناتواني ده او د ځان خلاصولو، غفلت او شرم دې ساحه کې پاتې شي، دغه خوا چپه خوا او کیڼه خوا کې، نو خبره په دې کې ده چې څنګه موږ او تاسو وکولی شو چې په ځان باندې پاملرنه وکړو، ځان نه خبرتیا پیدا کړو چې موږ په کومه ساحه کې یاستو. او بل دا چې د دغه علم او مهارتونو زده کړه پکار ده چې موږ څنګه وکولی شو چې یو ابتکار رامنځته کړو چې تر څو د یو مدني فعالیت په توګه باندې په ټولنه کې بدلون رامنځته شي. او دا یو ښه امتحان زه فکر کوم، یعنې د ما په کورسو کې خو موږ دا استعمالوو، خلکو ته ویایو چې تاسې یو پاراګراف یو موضوع ورکړو، په دې کې یو پاراګراف تاسې ولیکئ چې مثلا 100 یا 200 لغته وي. دغه موضوع چې دوی ولیکي بیا ورته وایي چې اوس دغه تحلیل کوي، تاسې څومره لغات تاسې د دغه سره خط نه چپ طرف ته استعمال کړي، څومره لغات هم د سره خط نه ښي طرف ته استعمال کړي دي. دوی په خپله هم پوه شي چې په خپله د دوی ژبه په کومه ساحه کې ده. او یا درانه صاحب دغه هر بحث ځان ته کولی شي یو پاراګراف کې ولیکل شي، مثلا د ځان محاسبه یا مثلا همت. ډېر خلک تخلصونه همت دي، کنې د دې همت په باره کې خبرې کول، یا مثلا د تعقل په باره کې، د جرأت په باره کې، یا ناتوانی یا د ملامتۍ په باره کې خبرې کول چې کومو ساحو کې خلک ځان له ملامتي باسي، نور ملامتوي، یا انتقاد. یعنې څومره د موږ وخت په انتقاد او په غفلت تیریږي یا په ناشکري تیریږي، چې ناشکري نه مطلب دا ده چې هغه فرصتونه چې د موږ په خپل ځان کې دي او د باندې دي، له هغه نه موږ هغه نسو لیدلی یا له هغه نه سرسري تیریږو. د دغه سلاید اچول هدف دا و چې د موږ موضوع د مسؤلیت موضوع ده. موږ ویلې چې مسؤلیت یو ډېر مهم رول په ژبه کې لري، خصوصا هغه ژبه چې وده یې کړي او د خودکفایي او د فلاح او سلام ساحو ته رسېدلي خلک هغه د مسؤلیت اخیستلو لپاره
آماده وي، ډېر تیار وي نسبت له هغو نه چې د محتاجي په ساحه کې بند پاتې شوي. د ژبې په باره کې به لودین صاحب یو بل سلاید هم وړاندې کړو چې موضوع حوازیس او په هغه کې مسؤلیت، دا بل سلاید کې هم د مسؤلیت نوم راغلی ده. نو که داسې ووایو چې ژبه لکه یو د یخ ټوټه ده چې په اوبو کې واچوې، هغه څوکه یې راوتلي، نور اکثر شیان یې د لاندې پاتې. نو په دغه ساحې ته که سړی وګوري، ژبه په دوو حصو تقسیم شوې ده. یوه هغه حصه ده چې موږ خبرې پرې کوو چې خلک اوري او پرې پوهېږي او د موږ له خولې نه راوځي، چې هغه ته موږ ووایو زبان عیان، یعنی د عیان هغه واضح ژبه چې منځته راځي. او بل هغه څه ده، هغه یعنی د زبان عیان زبانی است که هر کلمه و اصطلاحاتی که در جمله که از دان ما میبره، این جزء عیان زبان است. جزء پنهانش که زیر هوا است، مثل یخ اگه ببینی توته زیر هوا است، هغه چوب زبده شاید محرکات یا هغه څه چې موږ د خولې نه راوځي، شاید باطن کې یعنی زبان پنهان ځینې محرکات دي چې تاثیر کوي په یغو اصطلاحاتو او جملو باندې چې موږ له خولې نه راوځي، چې په یغو اصطلاحاتو کې هغه فرضیات او محرکات چې د جملو شاته کار کوي، هغه څه شي دي؟ هغه د انسان شخصیت ده، د انسان اخلاق دي. په سوشل میډیا کې اوس موږ ګورو، په دغه رسنیو کې خلک چې خبرې کوي، یو په بل انتقادونه کوي، یو بل ته کنځا کوي، د دوی شخصیت او اخلاق ښیي. هغه څه چې لیکلي د دوی د اخلاقو تمثیل کوي. د دوی ایګو په څه رقم ده، ایګو یې مدیریت کړی ده که ایګو یې بیخي لکه هغه دلته سپي چې خلک ګرځي، کله کله هغه زنځیر په غاړه کې، پړی په غاړه کې، کله یې له غاړې نه ایسته کړي، دغسې یې پرېږدي ذاتي منډې وهي. دغه ایګو هم په دغه رقم ده، پرېښې ده چې منډې کوي او که تړلې ده. او د بعضو خولم پې تړي، هغه خولې ته یو دستوز غوندې ورچي چې څوک ضرر ونه ویني. هغه دوی مسؤلیت پذیر دي که نه؟ مسئولیت اخیلی که نه اخیلی. د دوی هغه زبان عیانشان به این معلوم میشه که مسئولیت اعمال خود، مسئولیت پندار خود، مسئولیت گفتار خود میگیره، هرچی که از دانش برآمد میگه. نیت څه رقم نیت لري؟ حسن نیت لري که بد نیت لري؟ اهلیت څومره ده؟ او مهارت او داسې ډېر نور شیان هم دي چې په باطن کې موجود دي، د موږ په خبرو او د موږ هغه ژبه چې موږ د خلکو سره خبرې پرې کوو، هغه باندې تاثیر کوي. درانه چې یو مثال که داسې ډېر ښکاره ووایو، ځکه چې دنیا کې عجیب غوندې یو حالت راغلی ده چې دغه د ژبې یا د بیانو یا مثلا مسیجونه چې دا غټ خلک کوي، ډیر مبهم، یو ورځ یو رقم، سبا بل رقم، بالاخره دغه اعتماد او باور په نړیواله توګه د ماتېدو په حالت کې ده. هغه اړیکې چې د کلونو په اوږدو کې جوړې شوې وي، ډول اړیکې، هغه نن سبا ډېرې ورستې شوي غوندې دي او بالاخره اعتماد او باور په نړیواله توګه له چلنج سره مخامخ شوی. نو له دې کبله سړی داسې فکر کوي چې ځینې خلک په لویو صلاحیتونو، لویو مسؤلیتونو باندې قرار لري، ځای په ځای شوي دي، اما مسؤلیت او د خپلو کړنو مسؤلیت نه اخلي. یعنی کله چې په یوه ټولنه کې د لویو قوتونو لرونکي خلک له خپلو مسؤلیتونو نه ډډه وکړي یا مثلا هیڅ قانون و قاعدې ته تابع نه وي، هر څه یې چې زړه یې هغه د ایګو هغه په اصطلاح اماره بیسو ایګو یې فعاله وي، نو موږ تاسو په روښانه توګه ګورو چې دا نړیوال وضعیت
ښکارندویي دې څه کوي موږ ته؟ نو چې موږ په دا پخواني سلاید کې زه به په 200 تقسیم کړه چې دغه د موږ د هغه کلیدي سلاید سره د انسان د ودې لپاره د قرباني له ژبې نه د عالي ژبې ته وده کول څه رقم سره کیږي. اما کېدای شي په ټولنه کې چې په نړۍ کې سړی ورته وګوري په ډېرو مختلفو ټوټو باندې تقسیم کړي. د منافقت ژبه جدا ژبه ده چې دغه اوس اکثره سیاسي رهبران په نړۍ کې دغه اوس جنګ چې په منځني ختیځ کې روان ده له هرې خوا نه د منافقت ژبه کې استعمالیږي. د شیطانت ژبه کنه لکه مثلا په هغه تیر پروګرام کې خلکو تبصره وکړه چې دغه د چنګیز او د انګریز له وخت نه راغلی یا د ابلیس او د انګلیس له وخت نه څه رقم سره ژبه استعمالیږي. دغه ټول شیان په ټولنه کې رول لري او مهم عنصر په دغه کې د افرادو د انسانانو په شخصي ډول د دوی آگاهی او عقل او تعقل او ځانپوهي ډیره مهمه ده. او رښتیا هم دا خبره ده چې د تعقل ګو مسله نیت اهلیت شخصیت او راتلونکي کې یو سلاید کې ما یو شی لیدلی چې وجدان اصلا چې هغه حد اقل د انسانیت پورې تړلی ده چې د دې خلکو دا وجدان انساني څومره مسخه سوی حالت لري. دا انسانانو ته د انسان په سترګه ګوري که نه ګوري ځان ته شي ګوري یعنی څه رقم د شیطان په هغه کې او د نفس خواهشاتو په چنګال کې واقع شوي دي. نو په دې معنا چې یعنی مسؤلیت ډیره مهمه مسله ده. که چیرې اوس دا موږ او تاسو چې دا خبرې کوو یعنی د بې عدالتي فساد تاوتریخوالي د ناولې تحمیلي جګړو د قباحت لپاره موږ دا خبرې کوو چې انسانان د دې لپاره چې یو د بل سره په دې ځمکې کره کې په ښه توګه ژوند وکړي هغه سولې او امن او انسانیت ته ضرورت لري، وجدان ته ضرورت لري، انصاف ته ضرورت لري. ډېره ښې موضوع ته دې اشاره وکړه چې هغه د موږ دغه بل سلاید راښیي. د بل سلاید کې دغه موضوع باندې بحث وکړو. نو موږ دغه سلایدونه چې دوستانو ولیدل بدین صاحب ما ته دلته شریک کړل د دوی سره هدف دا و چې ووایو چې په هره ساحه د ټولنه کې او په ژبه کې مسؤلیت څومره رول لري. نو دغه سلاید داسې ښیي چې انسان که چېرته آګاهي ولري او استعمال یې کړي او دې ته متوجه سي هر شی چې د دوی په محیط کې د دوی په ساحه کې واقع کیږي دوی د دې وړتیا لري چې هغه نتیجه باندې اثرګذار وي او د نتیجې مسؤلیت دوی واخلي. نو دغه سلاید موږ د یو کتاب نه په نوم د 7 Habits of Highly Effective People چې سټیون آر کوي لیکلی ده او په غربي نړۍ کې د خلکو وده کې په شخصي وده کې ډېر لوی تاثیر درلودلی. څو میلیونه کاپیګانې یې نشر شوي دي. موږ دا سلاید د هغه نه اخیستی ده او بیا هم د موږ د محیط او د موږ د څېړنو په اندازه باندې تعدیل کړی ده دې اساس. او هغه داسې ښیي چې که چېرته موږ په ټولنه کې واوسېږو فکر وکړئ چې ته په دغه سنده کې ته یا زه یا لودین صاحب یا یو انسان دلته ده او په دغه ساحه کې یوه واقعه منځته راسي د دې واقعې په مقابل کې موږ یو عمل ښیو، یو جواب ورکوو، یو عکس العمل ښیو. نو دغه سلاید ښیي چې د هغه عمل او د هغه عکس العمل هغه د نتیجې مسؤلیت د موږ په غاړه ده. او رښتیا هم دا د موږ او تاسو په چاپېریال کې د انسانانو په چاپېریال کې هر چېرته چې وي
که حتی د ځاني چاپېریال ځان سره هم که څوک اوسېږي د هغه په ماحول کې یا دننه وجود کې ځینې واقعات رامنځته کېږي، نو که د هغه سره خپله موږ تعامل کوو یا جواب یا عکس العمل ښیو نتیجه را حاصلېږي. خو زه داسې دې سلایډ ته ګورم چې هره واقعه چې په شاوخوا زموږ کې پېښېږي، دغه د لاندې د ځان پوهه که چیرې د واقع په اړه موږ ځان پوه کړو، همدارنګه د ځان پوهنه عقل استعمال کړو او تصور او خلاقیت چې د انسان یوه مهمه ځانګړتیا ده، دا مخکې له دې نه چې ورسره تعامل وکړو نتیجه په ذهن کې موږ مجسمه کړو او خپله آزاده اراده په ښه توګه استعمال کړو، د وجدان په رڼا کې عکس العمل وښیو، نو نتیجه معمولا مثبته راځي. که چیرې ځان پوهونه معطله سي، تصور او خلاقیت چې د انسان ډیر مهم خصوصیت ده او آزاده اراده او وجدان دا فعال نه وي، دا په تیاره حالت کې انکشاف یې نه وي کړی او موږ له واقعاتو سره تعامل کوو، معمولا نتایج سم نه راځي. دغه پوهه علم د هر شي په باره کې، مثلا واقعه که چیرې داسې چې یو ساري مرض ده یا ناروغي رامنځته کیږي، که چیرې د انسان عقل او پوهه د دې ناروغۍ په اړه څومره چې زیاته وي، نو امکان لري چې دغه د موږ تصور او آزاده اراده او وجدان په ښه توګه د دې سره تعامل وکړي، نتیجه یې تداوي او مخنیوی. موږ تېره ورځ په دې مقدماتي یا د اشتهاري پروګرام کې وویلې چې موږ ټولنه د موږ وطن مثلا له سیلاوونو نه او کله کله له خشک سالي نه، کله له ډیرو اوبو کله له کمو اوبو نه له مشکلاتو سره اخته کېږي. نو له دغه واقعاتو نه که چیرې د اوبو په اړه د دې د ذخیرې په اړه باندې د عقل او ځان پوهنې او د تصور او خلاقیت نه سره په رڼا کې او د وجدان په رڼا کې موږ خپله آزاده اراده په ښه توګه استعمال کوو، امکان لري چې موږ دغه د پسرلي د سیلاوونو اوبه حد اقل دومره ذخیره کړو چې له یوې خوا یې د خطر مخنیوی وکړو، له بلې خوا نه د راتلونکي کال لپاره د اوبو یو ذخیره ولرو. د ټولو غرو په د لاندې لویې دښتې دي، حتی لوی تالابونه دغه خامه تالابونه په دې کې امکان لري چې جوړ شي. هغه اوبه چې راځي شاته کته دښته ده او د پسرلي په موسم کې اوبه تیریږي او کلي مري. که چیرې دغه لاندې د غرونو نه لوی کندې جوړې شي، امکان لري چې د اوبو ذخیرې جوړې شي او یا د زیرزمیني اوبو ذخیرې تغذیه شي پې. خو د کلونو په دوران کې دا اوبه راځي، دا معنا د دې لري چې الله تعالی موږ ته راښیي چې یعنې دا یو نوع موږ تحریک کوي اما موږ ځان نه پوه کوو. خدای پاک ویلي چې ما انسان په مځکه کې د خلیفه تعیین کړی ده، یعنې دا غټ مسؤلیت ته داسې وړوکی نه ده که نه. نو که چېرته موږ د دغه وظیفې مسؤلیت واخلو، کېدای شي مځکه باندې داسې کارونه وشي چې دغه شیان ته ورته وویلې د عقل او ځانپوهي او د تصور او د خلاقیت نه او هغه خودمختاري چې موږ ته راکړې ده د دغو نه استفاده وکړو او دغه دنیا په یوازې دې چې وچه وي، دښتې سي، آباده دنیا ترې جوړه کړو. او په یو دنیا کې به موږ نه دا سوال هم کېږي چې ته خو ما خلیفه تعیین کړی وې، هلته ته د ما څخه خلافت وکړو. خو خبره په دې کې ده چې دغه مسایلو باندې خبرې کول، درس ویلل، له کوچنیتوب نه د مسؤلیتونو اخیستل او دا عادت او رواج جوړول چې په یو ټولنه کې افراد او ټولنې او ګروپونه او ډلې، رسمي او غیر رسمي ارګانونه یا نهادونه د مسؤلیتونو په اړه باندې حساس اوسي. یعنې چیرې یو څوک مسؤلیتونه ومني او د هغه سره سم خپل عملي ګامونه پورته کړي، معلومدار
په ټولنه کې مثبت تغییر راځي خو دغه مسؤلیت منلو لپاره پوهاوی پکار ده د منلو لپاره وجدان ایښول پکار دي مثلا د ځان ارزونه پکار ده هره ورځ موږ او تاسو چې دنیا کې له خوبه راپاڅېږو یوه ورځ خدای پاک موږ او تاسو ته راکوي څنګه کولی شو چې په دې یوه ورځ کې له دې ورځې نه په ښه توګه ګټه واخلو یعنې خپل د ځان ودې لپاره د ټولنې د ودې لپاره څنګه کار وکړو خپل ژوند څنګه منظم کړو خپل صحت و سلامتي ته څنګه پاملرنه وکړو په ډېرو وړو وړو شیانو باندې خلک مریضان کېږي مثلا د لاس په مینځلو نه مینځلو باندې ناروغۍ رامنځته کېږي او یا د صحت ساتنه کېږي که چیرې یو څوک په ساده ډول باندې خپل نظافت رعایت وکړي نو له ډېرو ډاکټرانو یا د ډېرو شفاخانو له مصارفو نه به مخنیوی وشي رښتیا هم بله موضوع زه غواړم چې موږ په هغه اشتهار کې ویلي وو چې موږ به مسؤلیت ته یو تعریف ورکړو زه غواړم چې په دغه سرانزی موضوع کمی گپ بزنیم و ایست که ما در بین کی ملامت است و کی مسئولیت داره فرق میگذاریم ملامتی یک چیز است مسئولیت دیگه چیز است در هر زبان دو لغت مختلف عین معنی را نمیده بینشان فرق وجود داره اختلاف موجود ده د لغتو لمنځ ملامت او سلامت او مسئولیت د هر یو ځان ته جدا معناوې لري تعریفونه لري نو که د ملامتي تر لرې کړو دغه موضوع نه په افغانستان کې ما ډېر خلک څه خبرې کړي چې خبرو ته مې غوږ نیولی د مسئولیت او د ملامتي لمنځ ډېر فرق نه کوي اما د ما په نظر لکه مځکه او اسمان دومره فرق ده مسئولیت د عربي اصل ته لاړ سو مسئولیت هغه شي ته وایي چې د یو سوال جواب ورکول کیږي یو سوال مطرح کیږي د هغه جواب څوک لري هغه مسئول ده په دري ژبه کې ورته وایي کی جوابګوست دغه جوابګو څه ده دغه مسئولیت لري یو بله خبره هم د دورانه چې د مسئولیت هغه اصطلاح یې دلته ریسپانس او ایبیلیټي ده که نه یعنې انسان کولی شي چې د یو عمل وړتیا یعنې د یو کړنې په اړه باندې یو څه ووایي یو کار کېږي یو شی چې واقع سي دی کولی شي جواب ورکړي د هغه په اړه باندې یو جواب ورکړي که نه چې مثلا یو څوک یو کار کوي دا خو د دې قابلیت لري چې ورته وایي چې دغه کار زه ولې کوم یا مثلا یو څوک ورته وایي چې دا کار دې ولې وکړو که چیرې دومره په یو ټولنه کې دغه روحیه نه وي او ونشي کولی څوک دا کار وکړي نو معنا د دې لري چې دا ټولنه په کوم وضعیت کې ده نو یعنې یو څوک ځکه انسان بطبع چې دغه سلای کې دا لاندې قواوې چې خدای تعالی ورکړي دي دا استعدادونه چې دا یو هم رڼا وي او ویښي انسان نو د یوې واقعې یا د یوې کړنې د جواب دپاره دا استعداد لري او یا داسې ټولنه دغه موږ چې درس وایو مکتبونه دي یو څوک چې درس وایي یا یو کورنۍ کې ژوند کېږي د یوې کړنې د هدف او یا د مقصد لپاره که چیرې څوک پوه نشي چې زه یو کار کوم د څه دپاره یې کوم او یا یې ولې کوم نو د روغ او د به اصطلاح د ناروغ ترمنځ همدا فرق دی که ذهن سالم وي او ویښي هوښیار وي پوهېږي په دې باندې چې یو کار چې څوک کوي د څه لپاره یې کوي او د هغه نتیجه که چیرې خرابه راوځي معنا د دې لري چې دا کار یا په سمه توګه نه ده سوی یا یې نیت سم نه و او یا یې مهارت نه درلوده یا یې پوهه نه درلوده لکه هغه پخواني سلاید کې چې موږ هغه ودرې که هغه سلاید راشي دغه سلاید کې موږ وویل که نه چې شخصیت اخلاق ایګو مسؤلیت نیت اهلیت مهارتونه او داسې نور شیان دا ټول تاثیر کوي و یو څوک چاته ضرر رسوي که نه بې انصافي کوي یو څوک د عدل په چوکۍ ناسته بې عدالتي کوي بې انصافي کوي
یو څوک د طبابت په چوکۍ ناسته ښه تداوي نشي کولی یا نه کوي یا هلته د نور مقاصد لري یو معلم په ښه توګه باندې خپل شاګردانو ته تدریس نه کوي یو مدرسه کې یو مولوي صاحب د خپلو طالبانو یا مدرسې د شاګردانو لپاره هغه څه چې د دین او اسلام تقاضا ده هغه په ښه توګه نشي رسولی او د باندې مثلا په خلکو باندې یا د تاوتریخوالي یا د ظلم او د بې انصافۍ د منع کولو توان نه لیدل کېږي دغه د محراب او منبر نه د عدالت او انصاف او د برابرۍ دپاره چې دا د دین اصلي تقاضا ده د دې غږ نه اوچتېږي نه اوچتي او یا زه اوچتي غواړم بخښنه غواړم زه دلته مداخله وکړم د تا په خبرو کې موږ دغه اصطلاحات استعمال کړي ځینې خلک چې صلاحیت ولري او نیت یې پاک نه وي د فصل لپاره کار کوي او که نیت یې ښه وي او صلاحیت ولري د وصل لپاره کار کوي نو خبره په دې کې ده چې د مسؤلیتونو منلو او نه منلو نه ډیر عجیب و غریب نتایج رامنځته کېږي په ټولنه کې په هره سطحه کې که چیرې څوک مسؤلیتونه ومني او نو هلته په اصطلاح ټولنه وده کوي رښتیا رامنځته کېږي ابتکار رامنځته کېږي جرأت رامنځته کېږي شهامت رامنځته کېږي روڼوالی رامنځته کېږي خلک یو د بل سره همکاري زده کوي او که چیرې مسؤلیت ونه مني د باور له منځه ځي فساد او ناوړه چلند زیاتېږي اکثرا په تاوتریخوالي او شخړو ته ټولنه برابریږي سوله ییز حلونه له منځه ځي ټولنه بې نظمي او ګډوډي سره مخامخ کېږي نو له دې لپاره مثلا ساده مثال که چیرې ووایو چې دغه ترافیک چې په یو لاره باندې په اصطلاح چلیږي که چیرې د اشارې او ترافیکي قواعد څوک رعایت نه کړي نو څومره ګډوډي به رامنځته شي انارشي راځي منځته رښتیا او که چیرې دغه ډریوران او دغه ترافیکي نظم یو د بل سره هر څوک خپل مسؤلیت وګڼي څومره یو نظم او ډیسپلین رامنځته کېږي نو د مسؤلیت مسله زما په نظر ډیره مهمه موضوع ده په هره ټولنه کې رښتیا دوستانو خپل نظریات د موږ سره شریکوي دغسې مهم موضوعات دلته لودین صاحب اشاره ورته وکړه په دغو سلایدو کې برېښي په دغو باندې خپل نظر ورکوي خپل هغه فردي ژوند کې څه تجربې لیدلې دي هغه ځینې تجربې څه کولی شي د دوستانو سره یې شریکې کوي دلته یې شریک کوي وایي چې وایي په کامنټو کې تر اوسه پورې تنها یو دوست نیاز محمد عظیمي یوه ګېډۍ ګلان هلته اچولي دي زموږ لپاره ډېره مننه زموږ د تشویق لپاره او په کامنټو کې فقط هغه لینک ده د افغانستان د سوله کانال لپاره چې تاسې کولی شئ هلته لاړ شئ پخواني پروګرامونه یو نوي پروګرام چې موږ تر اوسه پورې جوړ کړي هغه وګورئ په هغو کې د ژبې په باره کې هم پروګرامونه شته د مسؤلیت په باره کې هم شته د مختلفو زاویو نه یوه ته لیدل شوي او اوس یې موږ عمق سره دغه موضوع ته ګورو او نو درانه چې ما دې ته فکر کړی چې دا ډېرو ځایو کې خلک د اتفاق او اتحاد لپاره دعاوې کوي په مسجد کې کوي په ختمونو کې کېږي په دې کې کېږي خو تنها په همدې باندې اکتفا کېږي د دې د رامنځته کولو یعنې د سوله ییز ژوند د ساتنې لپاره هر څوک کولی شي چې یو کار وکړي که نه د دې لپاره کار کول او پوهاوی خپرول مثلا د قوانینو درناوی او د باانصافه قوانینو لوایحو جوړول د نورو حقوقو ته توجه کول د شخړو سوله ییز حل یا مثلا په امنیت کې ونډه اخیستل د چاپیریال ساتنه کول د خپل صحت سلامتي دپاره لاس په کار کېدل یا مثلا د بې انصافي او شی چې په حال د ورانېدو کې د هغه مخه نیول دغه ټول فعالیتونه دي چې د موږ د مسؤلیت
چراغ که په ذهن کې رڼا وي موږ کولی شو چې دا کار وکړو او رښتیا هم او که چیرې دغه حس په موږ کې مړي د مسؤلیت حس په موږ کې ګل وي نو موږ نسو کولی چې د دغه ناوړه شیانو مقابل کې یا غږ پورته کو یا حد اقل پوهاوی رامنځته کو یا مثلا د ناوړه شیانو د مخنیوي لپاره اقدام وکړو نو د دې لپاره پوهاوی دغه د موږ او تاسو پروګرام د پوهاوي پروګرام ده چې د ټولنیز امنیت لپاره د بې عدالتۍ او فساد د مخنیوي لپاره د اقتصادي پرمختګ لپاره موږ څنګه تشویق رامنځته کړو څنګه ملاتړ وکړو نو دا ډیره مهمه موضوع ده موږ او تاسو که چیرې دې ته پام وکړو زموږ او تاسو وطن په خاصه توګه د جګړو نه راوتلی وطن ده د دې لپاره څنګه مسئولیتونه په ټولو افرادو کې ذهن رڼا شي چې څنګه کولی شو نوردین صاحب شما به یک موضوع بسیار خوب اشاره کردین و است که مردم دعا میکنه میشنن دعا میکنه که خدا در افغانستان اتحاد و اتفاق به وجود بیاید وحدت به وجود بیاید صلح به وجود بیاید جنگ خلاص شود اما کل کار برای خدا میمانه که باز بکنه بعد از اون دیگه اقدام نیست اگر امی مسئولیت بگیره که خب خدا ما خوی دعا را کردم مسئولیت خودم ما به این رقم ادا میکنم که ما خودم اینمی کار از دستم پر است که یک نفر که امرایش سوی ذهن داشتم در مقابلش امرایش جور نبودم من میرم امرایش رو آشتی میکنم راستی که اینی یک موضوع بسیار مهم است که خودش قطعی اینمی نفر ما آشتی کردم اینا شما برکت کنین از ما اینمی حرکت است از شما دیگه اینمی برکت که امی یک چیز بزرگ در کل جامعه صورت بگیره یعنی رښتیا هم چې که چیرې څوک غواړي چې د سولې او د امن او د اتفاق لپاره حرکت وکړي اوله خبره دا ده چې دغه حقوق په لویه پیمانه باندې په کورنۍ نه نیولې تر کلي او تر لوړه سطحو پورې حقوق ضایع کېږي په کورنۍ کې پلار و مور اولادونه خپلوان حقوق لري اکثره خلک د موږ او تاسو د وطن کې په اوبو باندې په ځمکه باندې په لارو باندې مشکلات لري په تجارت او په معاملاتو کې ښې معاملې نه لري مثلا شخړو ته ډیر مناسب دي کله د ټولنې د امنیت لپاره خو د شخړو حل هم پکار ده چې اختلافات څنګه حل شي د دې په اړه باندې پوهه پکار ده ټولنیزه توګه باندې د ښوونځیو رغونه د روغتیايي مرکزونو جوړونه یا مثلا د لارو پراختیا اکثره خلک د لارو مخه نیسي چې د خلکو کلو ته چې لارې تللي یا مثلا در حال چې دا ډیره مهمه عامه ګټه ده یا عامه ښېګڼه ده د خلکو سره یعنی د انسان د دې دنیا لپاره د ښېګڼو او د تعمیر لپاره راغلی ځکه انسان یو مدني موجود ده چې مدنیت رامنځته شي ټولنې هوسا شي خو دا هغه وخت کېږي چې پوهنه هم رامنځته شي دغه د پوهاوي لپاره دغه سلاید کې که سړی 2 ورځې 3 ورځې ورکشاپ کولی شي چې په دې کې ترتیب شي دغه یو ساده سلاید چې د ځاني ودې لپاره ډیر مسایل دي خو یو فردي مسؤلیت ده که ستنه دغه برخه باندې کار وشي چې فردي مسؤلیت رڼا شي روښانه شي فعال شي په یو وطن کې مثلا 40 میلیونه خلک ژوند کوي که دا 40 میلیونه خلک د فردي مسؤلیت په اړه باندې د فردي مسؤلیت په اړه باندې په اصطلاح له لاسو نه په یوه برخه باندې هم پوه شي او عمل پرې وکړي بدلون رامنځته کېږي رښتیا هم او دې ته متوجه شي چې دغه 4 نعمتونه زه خو دې ته نعمت وایم هر یو ته دغه د عقل او د ځانپوهي نعمت د تصور او د خلاقیت نعمت دغه خودمختاري او آزاده اراده او د وجدان نعمت تنها خدای پاک په دغه مځکې په کره کې تنها انسان ته ورکړی بل هیڅ حیوان دغه 4 واړه نه لري یو ځای هیڅ زنده جان نه لري غیر له انسان نه
نو دغه سوال هم مطرح کیږي چې د سوال جواب مسؤلیت خلک واخلي چې خدای پاک ولې دغه تنه موږ ته راکړي دي، ولې نور د څه لپاره یې راکړي، څه رقم سره موږ هغه ته وده ورکولی سو او په څه رقم سره استعمالوو. امکان لري د دې سره وصل کړي چې ښه موږ ته د دې لپاره راکړي چې موږ خلیفه پیدا کړي په دنیا کې، موږ د خدای پاک خلیفه یو دلته، او د خلیفه لپاره دغه نعمتونه دغه مهارتونه ضرور دي ترڅو چې هغه خپل وظیفه په درست ډول باندې ادا کړي. او درانه صاحب تا خو د موږ او تاسو د وجود په دننه کې دي دا کومکی او د خدمت اسباب چې موږ ته دلته راکول سوي، علاوه له دې چې لاس او پښې او سترګې او دا په دننه وجود کې دي، د باندې څومره شیان د موږ په خدمت کې دي، د انسان په خدمت کې د لمر، سپوږمۍ، هوا، باد، اوبه، وریځې، رڼا، دا د ځمکې پراخه، دا غرونه، غومبسې وګوره که غومبسې نه وي، دا څه نباتات، حیوانات، دا ټول که موږ دغه برخې رڼا کو، قوي کو، نو دې نه په اعظمي توګه ګټه اخیستل کېدای شي. نو اوس د ځمکې په مخ باندې که چېرې یو پوښتنه وشي، خو ظاهري حکومت خو د انسان حکومت ته په مخ د ځمکې باندې هغه لویه پاچاهي د الله تعالی کې انسان ته اختیار ورکول شوی، دا ډېر واضح ده. نو د انسان رول په دې مخ د ځمکې څه شي ده؟ اوس سړی خپل رول باندې پوه شي، که انسانان په دغه خپل رول او مسؤلیت باندې پوه شي، نو دا ځمکه بیا له داسې بد وضعیت نه ساتل کېږي انشاءالله. رښتیا هم زه فکر کوم چې لودین صاحب چې په دغه موضوع باندې موږ په کافي اندازه مقدماتي خبرې وکړې، په راتلونکي کې به د مسؤلیت نور اړخونه هم تر بحث لاندې ونیسو، چې یو اړخ به یې دلته خلاصه ډول باندې زه وښیم، یو سلاید به شریک کړم او بیا به بلې هفتې ته انشاءالله په هغه باندې ډېرې خبرې وکړو. هغه دغه د کمپ مثلث ده چې د مسؤلیت رول د انسان په ژوند کې د انسان په پوهه او په عقل باندې او د انسان هغه وړتیا او قابلیتونه چې خپل محیط کنټرول کولی شي څومره رول لري، او دغه د موږ کنټرول، د موږ معرفت او دانش او د موږ مسؤلیت په څه رقم سره یو د بل سره اړیکې لري او په څه رقم سره موږ هغه استعمالولی شو. نو بلې هفتې ته به موږ هغه موضوع کو، دغه سلایدونه به لرې کړو چې دوستان موږ دواړه یو ځای سره وویني، او پروګرام به انشاءالله په ورو ورو خلاص کړو، دوستانو سره به خدای پاماني وکړو او خواهش به ترې وکړو چې د دې مسؤلیت واخلي چې بلې هفتې ته راسي او دغه کارخانگی که موږ دوی ته ورکړو چې دغه شیان چې موږ دلته مطرح کړل دوی آیا په خپلو بانډارو کې، په خپلو حجرو کې، په خپلو حلقو کې د دوستانو سره بحث وکړو، که ویې نه کړو کومې نتیجې ته ورسېدل او د موږ سره یې شریک کړي. ما ته یو خبره را په زړه شوه، د ما موږ یو ملګری و په یو د سولې یو پروګرام کې کار سره کاوه، هغه چرت واهه، وایي زه باید سبا یو ښه کار پیل کړم، خپل مسؤلیت هلته د مسؤلیت په اړه خبرې داسې مختصرې وسوې، داسې په تفصیل نه چې موږ او تاسو څو پروګرامه پرې وکړو. ما څه کوي؟ وایي زه ګورم چې تاثیر کوي که نه کوي. نو سبا ته چې راغی، وایي ما خو پرون دا کور کې چې د چا چې وایي د خپلو کورونو نه دا کثافات او دا ناوړه شیان د باندې راغورځولي و لارې ته، وایي مخ مې په اصطلاح ماسک مې واچاوه، لاسونه مې ته مې دستکش واغوستل او کراچۍ مې راواخیسته، دا ټول مې شروع کړه، دا مې را پاک کړل، په هغه خاص ځای کې مې واچول. وایي بعضو خلکو له کورو را کتل راته، چاته مې وایي هېڅ مو نه ویل، ما دا خپل مسؤلیت ادا کړ، دا مې پاک کړ. وایي سبا ته مې کتل چې دغه هر کور خپل ناوړه کثافات او دا شیان راوړي په هغه کثافت داني کې واچول. یعنې یو عمل، خبرې خو ډېرې کېدې هر چېرته، خو ما وایي یو عمل
یا په عملي توګه یو کړنه اجرا کړه چې هغه تعمیري وه، نو هغه کوڅه وای بالاخره پاکه سوله. یعنی یو مسؤلیت لپاره ما په عمل باندې لاس پورې کړ. نو که چیرې یو سیستم عمومي مثلا داسې جوړ شوی چې د حساب ورکولو یې شفاف وي، یا مثلا تاسو مخکې د بخښنې خبره وکړه، که چیرې په یو کلتور کې د بخښنې مسله عامه شوي، عفو کول یا دوباره پخلاینه، ځکه چې ټولنو کې خو معمولا رقابتونه راځي، مخالفتونه راځي، شخړې راځي، خوابدۍ راځي، انسان یو حساس موجود ده. که چیرې دوباره د عفو کولو قوت موجود وي، عادت موجود وي، یا دا د موږ په ذهن کې دا راکول شوی، او عملا یو څوک چاته بخښنه وکړي، مشران دا کار وکړي، استادان دا کار وکړي، په دفترونو کې دا شیان اجرا شي، په کلو کې دا کار وشي، نو بیا ماشومان هم زده کوي. یا مثلا دغه موضوعات په لویانو ته او کوچنیانو ته په مکتبونو کې یا مثلا په عمومي مرکزونو کې دا شیان وشي چې څنګه کولی شي چې انسانان خپلې اړیکې جوړې کړي، دوباره دوستانه روابط ولري، مینه ناک ژوند ولري. نو دا یا مثلا د زغم یا د تحمل کلتور څنګه رامنځته شي، صبر او استقامت په یو کار کې څنګه شي، یا د نمونه مسیرانو جوړول او د هغو یو ځای کېدل. هر ټولنه کې ډېر ښه خلک شته، ډېری با مسؤلیته خلک شته، خو خبره دا ده چې دا لږ بیل بیل دي، چې دا سره یو ځای شي، لکه دا ګلان چې تا شاته سره یو ځای لویه منظره یې جوړه کړې. که چې داسې لویه منظره جوړه شي، بیا قابل د لیدو کېږي، بیا نو خلک له هغه نه کولی شي چې د پرمختګ لپاره یو درس واخلي. نو دغه مسایل موږ د دوستانو سره شریکوو، خدای وکړي چې مفید ثابت شي، او موږ له دې دومره لوی واټن د زندګي نه چې راتېر شوي یو، تر اوسه دغو شیانو ته اوس متوجه شوي یو، پام هم شوی چې دغه شیان مهم موضوعات دي، خو خلک پې خبرې نه کوي، دې باندې موضوعات نه دي لیکل شوي، او په بنډارونو کې، په مجلسونو کې په دې باندې خبرې لږې کېږي. بس دیمک ساعت هم زیتی پرکیگی. متنای عزیز، امرای شما خداحافظی میکنیم تا هفته آینده باز پروگرام دیگر درباره بعضی جوانب دیگر مسئولیت امرایتان صحبت میکنیم. خدا کنه که مسئولیت زیر بگیرن که این پروگرام در صفحات اجتماعی خود شریک بسازن، امرای دوستا و رفیقای خود درباره مسئولیت گپ بزنن، و هفته آینده که باز می نظریات خودم همراه ما شریک بسازیم. او رښتیا هم دا د ټولو جمعي کار د الله تعالی د ټولو سره ښه وکړي، خوشحاله او آباد اوسئ، او د مسؤلیتونو په اړه به یو د بل سره په ګډه کار کوو، او د آبادۍ په لور به خپل مسؤلیتونه تر خپل حد او اندازې پورې ترسره کوو. په خیر، ډېره مننه. د خدای په امان دي.